سلامونه وخت مو په خیر. د دې اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. د کمال خان بند د کانالونو د جوړېدو چارې په چټکۍ روانې دي. د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي دغه کانالونه چې 246 کیلومتره اوږدوالی لري او شاوخوا 50,000 هکټاره ځمکه به زرغونه کړي. د دې کانالونو په جوړولو 9.9 میلیارده افغانۍ لګښت پرې راځي او 9,000 کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي. کمال خان بند د هیواد یو له سترو پروژو څخه دی چې په دې وروستیو کې د اوبو اخیستنې لړۍ هم پیل شوي. د نړیوال بانک مدیره پلاوي د افغانستان لپاره 9.5 میلیونه ډالر مرسته تصویب کړه. د نړیوال بانک وایي دا مرستې به د وچکالۍ او د کرونا وایروس د اغیزو کمولو لارو چارو باندې ولګول شي. د نړیوال بانک له نویو مرستو به د افغانستان په 88 ولسوالیو کې شاوخوا 2.2 میلیونه کسان چې له وچکالۍ او خوراکي خوندیتوب د نه لرلو له امله زیانمن شوي برخمن شي. په دې مرستو کې د نغدو پیسو ویشنه او د کاري موقعو برابرول هم شامل دي. د کندهار سپین بولدک سړک د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته چمتو شو. د ټولګټو چارو وزارت وایي دا سړک 40 کیلومتره اوږدوالی او 11.2 متره پلنوالی لري چې د کندهار ولایت له هوایي ډګر څخه پیل د دغه ولایت د ارغستان او تختپل ولسوالیو له منځه تر سپین بولدک ولسوالۍ پورې غځېدلی دی. د دغه سړک په جوړېدو 1 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی چې د افغانستان له پراختیایي بودیجې ورکړل شوی دی. د جلال آباد ښاروالۍ له لوري د روان مالي کال په ترڅ کې 9 نوې پروژې پلي کیږي. د جلال آباد ښاروال انجینیر عباسین بهیر وایي ښار کې د ځمکې لاندې سړکونه، لاس پلورونکو لپاره ځانګړي مارکیټونه، عامه تشنابونه، د ښېرازۍ اتل ډاکټر ناکاموره په نامه پارک جوړول او یو شمېر نور پروګرامونه یې په روان مالي کال کې د تطبیق په موخه پلان کړي دي. په افغانستان کې د زعفرانو حاصلات له 21 ټنو څخه واوښتل. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په 1399 لمریز هجري کال کې پر نږدې 7,900 هکټاره ځمکه زعفران کرل شوي چې ډیره برخه یې په هرات ولایت کې دي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت زیاتوي چې د هرات ولایت هوا او طبیعي حالات د زعفرانو د فصل د کرنې لپاره ښه جوړ دی. د را روان کال له پیل څخه به د ښوونکو، اجیرانو او د ملکي خدمتونو د ټیټ رتبه مامورینو په معاشونو کې زیاتوالی راشي. د ولسي جرګې مالیې او بودیجې کمیسیون وایي چې د 1400 کال له حمل میاشتې څخه د ښوونکو، اجیرانو او د ملکي خدمتونو د ټیټ رتبه مامورینو معاشونه 2000 افغانۍ زیاتیږي. د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د 4 ښوونځیو نوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د پوهنې وزارت وایي د یادو ښوونځیو ودانۍ په پاخه او اساسي ډول د ولسي تړون اقرا پروژې له لوري د 21 میلیونو افغانیو په مجموعي لګښت جوړ شوي دي چې په مجموع کې 32 درسي خونې او نورې اړینې ښوونیزې اسانتیاوې لري چې له جوړېدو او پرانیستو سره د یادې سیمې 1500 تنو زده کوونکو ته د زده کړو خوندي درسي چاپیریال برابر شو. کابل ښار کې عامه ښاري بسونه فعالیږي. د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې د دغو بسونو ازمایښتي لړۍ د احمدشاه بابا مینې ته غځېدلې سړک په اوږدوالي کې فعاله کیږي او له هغه وروسته به د کابل ښار په 12 لارو 260 بسونه کار پیل کړي. د انټرنیشنل امریکایي کمپنۍ دغه بسونه په 8 سلنډرو ډیزلي ماشین حرکت کوي او تمه ده چې د کابل ښار پخوانیو بسونو ته په کتو په ښه کیفیت خدمات وړاندې کړي. په ننګرهار ولایت کې د څه کم 33 میلیونه افغانیو په ارزښت 15 زیربنایي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمي وایي چې په دغو پروژو کې د کانالونو بیا رغول او د استنادي دیوالونو جوړول شامل دي. رستمي زیاتوي د دغو پروژو په پلي کېدو سره 4000 جریبه ځمکه خړوبېږي او 2500 جریبه کرنیزې ځمکې د سیند له ګواښونو خوندي شوي چې د بزګرانو د حاصلاتو په والی او د دوی په اقتصادي وده کې رغنده رول لوبوي. قدرمنو لیدونکو دا د دې اونۍ غوره خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.